اوس تاسو ته زه د اکبر باچا یو کیسې کوم. د اکبر باچا دوه زامنو. د اکبر باچا خپله ښځه مړه وه او هغه کړې وه میرنه ښځه، بله ښځه یې کړې وه د دې میرنه مور وه دې هلکانو. بله دویمه ښځه یې کړې وه هغه د دې هلکانو میرنه مور وه. نو دې چې کله اکبر باچا دویم واده وکړو نو دې ولګېد دې دواړو وروڼو چې کوم دی نو سلا وکړه د دې دوه زامنو، د یو نوم ایاز و د بل نوم امتیاز و. د اکبر باچا دوه زامنو، د یو نوم ایاز و د بل نوم امتیاز و. دې دواړو دا سلا وکړه چې به اوس خو زموږ دا مور چې کوم ده میرنه شوله او د نن نه پس به موږ پلار ته وایو چې موږ په دیره کې یو کور ته به نه راځو. بس خپل دغه مغه به کوو، بار به ناست چې موږ له به چای روټۍ راځي او بس بار به یې خورو. بس پلار یې ټیک شوه. اکبر باچا خپله باچاهي کوله او دوی به بس دیره کې ناست و، شپه ورځ به په دیره کې و. بیا دواړو یو گیم روان کړ چې ځره فوټبال به وکړو. ځان له یو بال واغستی دی، فوټبال یې ځان له واغستی دی او هغې باندې گیم ویم به دواړو کو لګیا به مشغول به یو ورځ نو یو ورځ وه چې دوی گیم کوو، د دوی نه بال لړ کور ته. چې کور ته دې بال لړو نو ده وویل چې یاره یو ورور دی بل ته وی چې ته لوکه لړ شه دا بال راوړه. یو وی ته لړ شه بل وی ته لړ شه. خیر خو دا یاز لړ کور ته بال پسې. چې دې مور یې ولیده دې ته خو دا پته نه وه چې دا څوک دی. چې ویې لیده نو د دې ډېر زیات خوښ شو. دا ډېر ښکلی و دا یاز، ډېر زیات ښکلی و ښایسته و. چې د دې خوښ شو نو دې ورسره سره نخرې مخرې شروع کړې، بال یې ترېنه ونیسه او ورکو یې نوله. دې ډېر دغه وکړو خو ده ورته دا بال راکړه او دغسې زه د باچا صاحب زوی یم او دا دې واغه دې. هغې ورته ویل چې نه نه د ده نه مطالبه وکړه. یاره دې پوه شي چې یاره داسې چل دی خو ما پرېږدي نه، خو دې ته بال هم پرېښودې او بس راغې ته بار حجرې ته ورور ته یې خبره وکړه چې وایي دغسې کیسه وشوه. ویې ښه یاره هغه ډېر زیات خفه شه، ورور یې مو امتیاز هغه هم خفه شو. دوی ناست وو چې مور ته دا پته ولګه چې یاره زه خو د ما مطالبه ونه منله، بس د دې پلار ته شکایت وکړي نو ما ته به چې کوم دی نو خفګان جوړ شي. بایي دې ولګېده راغی او دې دا ښځه په دې پریشانه کې چې بایي که دې پلار ته شکایت وکړو چې دغسې دې دا چل کړو دا چل کړو خو بیا به ما ته غټ مشکلات پېښ شي. خو راشي دې له سکیم روان کړه چې دا پلار یې بایي روږ کې ورته ووایم. باچا صاحب ماښام راغی نو دې ښځې ورته ویل چې یاره ډېره ځان یې بېسوره کړو. ورته یې ولې بېسوره یې؟ وایي ته لړ شې باچاهي چلې او دوه سنګان دې ساتلي دي هغې په ځای کې ناست دي او نن یو پکې کور ته ما پسې راغلی او ما ته لاس ماس واچو، ډېره زیاته بېعزتي راله وکړه. بس ځان مې ته خلاف کړي چې زه خو ستاسو مور یم او پلانکې او ډنګرې غول تپلې وکړو باچا ته. باچا ډېر زیات غوسه شوی چې یاره دا خو دې ډېره ناجایزه کړې ده، خو ډېره غلطي کړې ده. باچا ویل چې بهی د دې د مرګ څه بندوبست کوم خو دې پوهوم نه. په ده په باچاهۍ کې یو کس و دغه قصاب به ورته وي، خلکو په قصاب باندې هم مشهور و. باچا ولګېد هغه یې راوغوښته چې بهی داسې کار وکړه تا له به زه دومره دومره پیسې درکړمه او زما زوی دی زما زامن دي هغوی به یې حلال کړه بس روکې کړه چې ختم شي او بیا راشه چې څومره پیسې غواړې زه به درکړم، خو دا خبره به زما ستا راځي او هغوی پسې بانه بوځه او بس زه به ورته چې ده سره لړ شئ. هغه ویل بس ټیک ده. بایي هغه زامن چې کوم دی نو دې قصاب ته د پلار وویل باچا د خپلو زامنو ته وویل چې داسې کار وکړئ چې تاسو ده سره لړ شئ، چکر له سیل له به هم بوځي او ورځې شوي تاسو چې ته وتې نه یې وبه ګرځئ را وبه ګرځئ بیا به راځئ دی سره ما کړی دی. هغه ویل بس ټیک ده. هغوی پوه شو چې یاره څه چل دی. خو بهرحال بایي دوی هغه سره شو روان دي مزل یې کوي مزل یې کوي. دوی ډېر زیات مزل وکړو. د ورور ورته وویل یو د ایاز ورته وویل قصاب ته چې یاره کاکا یا لالا تا موږ را روان کړي یو چېرته هم بوځې، موږ په تا پوهېږو چې ته په کوم مقصد د موږ رسېدو یو، بس موږ ته هغه خبره خلاصه کړه. بس هغه به یې ولګېده ورته ووایي چې دغسې بهی ستاسو پلار ما له پیسې راکړې دي او وایي چې بهی دغسې دوی به چې کوم دی نو وژنې او زه اوس په دې کې اریان یم چې تاسو سره څه وکړم. هغوی ورته وایي داسې کار ده چې زموږ تا سره دا وعده ده زموږ د پلار نه پیسې واله چې څومره اخلي هغه واخله.
خو زمونږ به تا سره دا وعده وي چې بهی بس موږ به واپس خپل کلي ته نه ځو، موږ به د اوس نه بس ته داسې ځه، موږ به داسې ځو. بس هغه ته یې ما مړه کړه، خبره ختمه ده. وی بس ټیک ده. دی واده وعید وکړلو، بس کساب په خپله مخه لړو. دی رالو روان شو، چې روان شو یو مزل یې کو، یو غر والا مخې ته راغی. دی وی چېرې د غر نه پورې غاړې ته به کلي یو شپه ده. دی چې هغه غر ته ورسېدل نو ډېر ناوخته و، دی ډېر ستړي و، د غر سر ته ورسېدل نو دی دواړه وی چې په دې سر به لږه دمه وخورو. دا خو شپه ده، موږ ته پته نه لګي چې روس شي چې بیا به یو طرف ته کوشو. دی چې دواړه وده شو نو د ایاز نه مار وچیچو، چې مار ته وچیچه نو شپه کې چې د امتیاز سار را پاسېد ویې کتل نو دی خو مار چیچلی و، بېهوشه و، پروت و. یاره ته پرې وس مسه کو، وړه کو، راویړه کو، ډېر زیات خو دی نه پاسېد، زړه کې وی دا مړ دی. دی ډېر زیات خفه شو، بس وی چې دا خو سار کېږي او به دی راته مړ شه، زه ته ځمه. دی خو به دلته پرېږده چې دی مړي و. امتیاز چې کوم دی نو کته راکوشو، چې دی کوم کلي ته کوزېده په دغه ښار کې یو ښار و، دی هغې ښار ته راکوزېده. په دغه ښار کې باچا مړ شوی و. د هغې ښار خلکو دا فیصله کړې وه چې بهی موږ به هغه سړی باچا کوو چې کوم کس زموږ کلي ته سهار وختي راغی. نو بس هغه خو چې څنګه دی کوشو نو بس هغه خلکو ورته ویې راځه ته زموږ باچا شو. امتیاز په هغه ښار کې باچا شو. دی په ښار کې باچا دی، باچایي کوي. او دی خو پرېږده چې باچایي کوي، اوس د ایاز خبره کړو چې ایاز څه کوي. غر کې پروت دی. دغه غر ته یو دوه ښځه خاوند پاړوګان و، هغوی ختلي وو، دواړه جادوګر وو، ماران به یې نیسلو. دی به یې هغه غر ته تللي وو. دی چې وکتل نو د ایاز به یې پروت دی. خو پوه شو چې یاره دا سړی خو ژوندی دی. دی خو پرې پوهېدلی چې سړی خو به یې ژوندی دی او دی زما شک دی چې دا مار چیچلی دی. به یې هغوی خپل دم درود او زخر یې ترېنه راویست او دی چې څنګه راویښ شو، د دستۍ کې تپوس وکړه چې به یې زما ورور و. هغوی ورته چې موږ ته خو ستا د ورور پته نشته دی او دغسې ته دې دی کې ته مار چیچلی وې او بس بېهوشه وې، موږ درنه زخر لرې کړه، خدای پاک ښه کړی، خپل ورور لټوه. بس دی خو په خپل غر کې دی خو غر کې جادوګر دواړه پاتې شو، پاړوګان او ښځه خاوند و. دی ته هم دغه کلي ته راکوش، دغه ښار ته. دی چې دغه ښار ته راغی نو ماښام به په دې ښار باندې به ماښام کې یو لوی قیامت بل راغی. ټول خلک الغاو ته الغاو دی او منډې تړلې دي یو خوا بل خوا. زه تپوس وکړه چې بهی دا څنګه چل دی. هلته ورته چا وویل چې بهی په دې ښار یو بلا ذات شوې ده. بهی چې کوم دی نو هغه د دې ښار نه هر ماښام یو ماشوم خوري، یو جنۍ خوري. نو نن د باچا د پرکټۍ نمبر دی. دا خلک ځکه ګډ وډ دی وی ښه، دا یو ښامار عادت شوی دی. بهی هغه ولګېده، دی ولګېده، دا لړو یو بټیار و، هغه سره کېناستېدو. هغه ورته راټوله کیسه وکړه چې دا ښامار په دې ټایم راځي او په دې ټایم. ده ورته ویل داسې کار وکړه، ما یو توره پیدا کړه او زه هم د دې ښاماره خلاصوم. بهی بټیار ورته ویل چې غټو غټو خلکو باچایانو ورسره څه ونه کړل، ته به ورسره څه وکړې. خیر ده ورته ویل چې تاسو بېغمه شئ، دا زما کار دی، ته ما له صرف توره پیدا کړه او ما لږ موړ کړه. هغه شهزاده یې موړ راموړ کړو چې شپه شوه، توره یې واخیسته او لړ ده. ډولۍ به دې وړله، هغه ډولۍ کې به جینۍ ناسته وه، دی لړ شهزادګۍ خوا ته ورغی. شهزادګۍ ته یې وویل چې بهی دغسې کیسه ده، زه راغلی یم. هغې ورته ویل چې یاره دوه زه ډېر ستړی یم، زه وځه کېږم او چې کله دا ښامار راشي ما به راپاسې. بهی هغې ویل چې لکه ښامار ته دې څه لپاره وي، خو پرې چې وځي او چې ښامار راشي هسې به هم خوري. لا ښه دی په وضو وخوري او ما به په ویښه وخوري، دی د دړ نه ډېر خبر نه شي. بهرحال خو هغې ژړل او سترګو نه یې اوښکې تلې، ده باندې اوښکې موښکې ورغلې. دی هغې سره راویښ شوي ولې وې، د ښامار د راتلو ټایم دی وي ښه. بهی دې تیار کېناسته او چې ښامار راغی نو ده سره په پرځولو شو، خو سر به دې څه خوږم، خو ښامار یې مړ کړ. چې ښامار یې مړ کړ بهی دې راغی او واپس راغی، د بټیار خوا ته راغی. وزیر سار کسان ځان سره کړه او بهی ډولۍ خوا ته لړه چې وکتل شهزادګۍ ژوندی دی او ښامار مړ دی.
بس د تورو مرو ګزارونه پکې وکړلو. بای جنې خو وی چې بای کس خو چې کم دی نو بدل دی، خامار خو وزیر نه دی وجلی. وزیر چې کم دی نو باچا ته چې ما خامار مړ کړو، دا چل مې وکړو، هغه چل مې وکړو، بس 100 کال مې پې بېګا وکړو، بس ورلم پې دا چل شو هغه چل شو. بهرحال جنې ته خو پته وه چې خامار چا وجلی دی، خو بیا چې دا پته ولګېده چې بای دې ورو خلکو پته لګوله چې دا خو بای دې پلانکي سړي وجلی دی. دې ولګېد هغه بټیار ته یې ویل چې بای دا هلک څوک دی؟ دا وزیر هغه پسې لاړ، ورته دا خو زما زوی دی، دغسې ما ته میلاو شوی دی او کیسه میسې ورته وکړه، ورته دی په ما راخرڅ کړه. دې راخرڅ کړه په هغه باندې، چې په هغه یې خرڅ کړه نو وزیر ده سره وزیر ده ته وی چې بای زه دې وجنم نه، خو دومره راته ووایه چې بس د دې ښار نه وځه، او هسې نه چې تا باچا ته هل ووایه چې دا خامار ما وجلی دی، ځکه چې باچا پې ماله ډېر انعامات راکړي دي او ډېر دغه دی او د دې ښار نه وځه. هغه ورته بس او وی وجنم یې ما، او بل دې شهزاده ورته چې ګوره یو وخت به راشي تا ته به لکه زما ضرورت خامخا راځي، نو دې نه ښه دا ده چې بس زه به دا ښار پرېږدم او زه به ځم، خو بس وجنم یې ما. هغه ولګېده، هلته یو سوداګر په هغه باندې یې خرڅ کړه. چې په سوداګر یې خرڅ کړه، خیر دی کې خو منځ کې ډېرې کیسې راغلې دي، پکې بیا د وزیر کوهي ته ویشتی و، بیا د کوهي نه چې کوم دی یو کولال راویست او بیا هغه ولګېد هغه کولال په سوداګر باندې خرڅ کړه. بیا سوداګر چې کوم دی نو به ده سره تجارت مال به هغه وړو، دی به ورسره م و، دوی به یو ځای مال وړو راوړو. بیا سوداګر وویل چې دا خو زما زوی دی او ما له ډېر مال حال وګټو، خو داسې کار ده چې دله زه واده کوم. نو په ښار کې یو جنۍ وه چې د هغې نوم بېنظیره و او هغه انتهایي ښایسته وه، د هغې نه بله ښکلې نه وه. نو ده ویل چې بس راشه دا خو هم زما زوی دی او بس دا ډېره ښایسته جنۍ ده، ټول ښار کې مشهوره ده، دا مشهوره جنۍ وله کوم، مال را سره ډېر دی، دولت شته دی، څه حاجت دی. بس هکه جنۍ یې وغوښتله، چې ویې غوښتله هغه یې واده کړله، چې هغه د کور ته راوسته سوداګرو، ده ولیدله د ډېره زیاته خوښه شوه چې دا خو ډېره ښایسته جنۍ ده. نو ده ویل چې دا خو پردی زوی دی، زما خپل زوی هم نه دی، خو راشه دې د مخې نه لرې کړم، دا جنۍ به ما ته پاتې شي. سوداګر پړه کې لږه غلا وساتله، بغض یې راغی پړه کې. بهي ده ته وایي چې داسې کار دی، دله یې د مرګ بندوبست روان کړم. چې دله یې د مرګ بندوبست روان کړم، ده ته وایي چې داسې کار چې بهي نن به زه مال وړم او ته به راسره ځې. او د سوداګر یو صندوق جوړ کړو او هغه صندوق یې هم ځان سره په کښتۍ کې کېښودو. دی ورته وایي چې یاره یا بابا یا کاکا دا صندوق څه له وړی؟ ده ورته وایي چې به دا ځان سره وړو چې کله ته ستړی شې، مزل ډېر دی، نو ته پکې آرام کوې، چې کله زه ستړی شم ته به راپاڅې، زه به پکې بیا لږ سم لم آرام به وکړو. ده ورته بس ټیک ده. خو دې پوهه دی چې یاره څه مسله ده، دې کې څه مزل دی وکړه نه دی. دغه ورته ووایي سوداګر ورته چې دا ته بچې سمله او زه به دغه یم. بس بهي دې سملاسه صندوق کې او سوداګرو پسې تاله وواله او سمندر ته یې وویشته سیند ته. بس دی خو بهي سیند په مخه کړی دی، هغې نه یو نیر چې کوم دی د هغه سیند نه جدا شو، د باچا باغیچه و هغې ته تللی و. بیا د هغې یو مالي و، هغه سهار وختي چې راغی ویې کتل نو بهي صندوق هلته پروت و. نو ډېر خوشحاله شو، هغه ویل چې بهي مال به په دې صندوق کې ډېر زیات مال به پکې. هغه چې راغی صندوق یې وړو کور ته، ډېر خوشحاله دی. د هغه 6 لوڼه وې د هغې مالي او زوی یې نه و. نو هغه چې صندوق نه سر کولاو کړو نو په هغې کې چې کوم دی نو هلک و شهزاده و. نو هغه بیا هم خوشحاله شوي، زه یاره زما زوی نه و، دی به زما زوی شي. هغه ورته ویل چې نه کاکا په زویتوب کې ما ښه دروز نه رامونتی، که چېرې د لور په نسبت مې ساتې چې زه د لور یم، 6 لوڼې یې دا دي، اومه به زه لور یم، په کور کې به ناست یم، بار به نه وځم، څه کار به نه کوم، بس تا سره به یمه. که داسې مې ساتې حق نه به د صندوق کې مې واپس واچوه، بس سمندر ته مې واپس ووله. یاره هغه ورته بس ما ته دا شرط هم منظور دی. بس ما خو ویل چې زما به زوی یې، خو ځه ته زما لور شوې، اومه لور شوې ته.
دا هلته کې وه سوداګر راغی واپس کور ته بېنظیري ته دغه مغه شروع کړه چې یاره بس هغه سمندر کې بس چپې راغلې او هغه زما نه اوبو ته پرېوته اوبه ووړو سیند داسې کړو هغسې کړو دروغ مروغ یې وویل هغه پرې پوه شو چې بهی نقصان وشو بیا ده ورته ویل چې یاره ما سره واده وکړه بس هغه زما څه خپل زوی خو نه و او بس چې کوم دی نه اوس ته په هغه څه پردی کس و بس لړ نو لړ بس ته ما سره واده وکړه هغې ورته ویل داسې چې ته کېدی شي خیر جګړې او غیمې وې سوداګر پوه شو چې په دې خو زما بلا دولت لګېدلی دی او دا ما ته غاړه نه ږدي خو راشه دا خو ډېره ښایسته ده او بل څوک یې نه شي اخیستی خو راشه خرڅه کړه په باچا باندې خرڅه کړه دا چې لړه ده دې ورته ویل چې بس ټیک ده بس خرڅه مې کړه خو تا سره واده نه کوم ورته یې بس ټیک ده باچا دربار ته سوداګر لړ وی دغسې یاره ما سره یو جنۍ ده او زه خرڅوم او ډېره مشهوره جنۍ ده بل څوک یې نه شي اخیستی او ډېر دولت ویم او ډېره ښایسته ده ستا باچایي ده ته بیا واخلې هغه ورته به ټیک ده جنۍ راوله جنۍ یې بوتله سوداګر جنۍ ورته وی چې بهی ټیک ده ما به دې خرڅي خو زه باچا یو عرض کومه وی څه عرض دی وی دا عرض دی زما چې زه به هغه خاوند هغه کس په ما اخلي هغه کس په ښار کې به ډمامه کوي هغه کس به ما اخلي چې ما ته دا و چې د اکبر باچا څو زامنو او هغوی څه شو او چېرته لاړه څه چلو شو نو اکبر باچا خو دیم ځي دا باچا دا خبره دم خوښه شوه او دا کیسه خو هغې ته دې جنۍ د هغه نه تپوس کړو دا یاد نه چې بهی کله دوی لومبۍ شپه باندې میلاو شو نو دې ورته ویل چې دا راته ویل سوداګر خو خپل زوی نه و ته باچا څه نو ده ورته ویل چې زه د باچا اسم نه یم د سوداګرو خو دغسې موږ دوه وروڼو ټوله کیسې ورته کړه نو کیسه صرف دې ته پته وه او ایاز ته پته وه او امتیاز ته پته وه بل چاته د کیسې پته نه وه نو دې چې دا ووایي چې بهی ما هغه سړی به ما کوي چې کوم سړي د اکبر باچا کیسه وکړه چې د هغه دوه زامن وو هغوی چېرته لړل او هغوی سره څه وشو باچا ډېر خوشحاله شو هغه ویل بلکل دا جنۍ به دلته کې ناسته یو دا کیسه چې چا وکړه نو چې هغوی څه انعام غواړي یو به هغه ورکوم وله او دویم به وله دا جنۍ ورکوم او دریم به هغه له زه په دې خپل ځان سره بیا وزیر اخلم چې چا دا کیسه وکړه او ښار کې ډمامه وکړئ بل ډمامه وشوه دا معلم ناست و زه ډېر خفه شو ته ویې ګوره کیسه یې ما له راتله نو بهی ما به کړې وه او اوس به وزیر وم او بلا مال خال به مې او بلا پیسې به وې را سره نو دی ډېر خفګان کې کور ته راغی نو دې ایاز ته تپوس وکړه چېرې بابا نن خو ډېر زیات خفه یې ولې ویل دغسې نن په عدالت کې یو دغه لګېدلی و یو جنۍ راغلی یو سوداګر و او جنۍ خرڅوله او جنۍ پکې دا خبره وکړه چې بهی ما به هغه سړی اخلي چې چا د ایاز او د امتیاز کیسه یې وکړه چې د اکبر باچا دوه زامن و هغوی چېرته لړله چې ما ته څوک دا کیسه وکړي نو باچا وویل چې بهی بلکل که دا کیسه چا وکړه نو هغوی له به زه زور انعام ورکوم او ځان سره بیا وزیر اخلم او باچایي به ولم ورکوم نیمه او دا جنۍ به هم وله ورکوم نو زه ډېر خفه شم ما یې کړه چې اوس ما ته دا کیسه یاده وه ما کړی نو اوس په وزیر وم هغه ورته یې غم مه کوه ورشه باچا ته چې زما لور به کیسې کوي وایي داسې وایي تا له درځي وي بس ته بېغمه شه بس مالي په منډه منډه راغی ډېر خوشحاله و باچا ته باچا قربان شم یو ورځ کوم وایي څه ورځ کوې وایي زما دا ورځ زما لور ده په کور کې هغه به دا کیسې کوي چې د اکبر باچا دوه زامن و چېرته لړل دا کیسې به هغه کوي وایي ښه وی به ټیک ده وی په پلانکۍ ورځ راوله بهی ورځ راله خلک راغونډېږي جنۍ راله د مالي لور راله کېناستله باچا ورته ویل ښه کیسې کوم کیسې خو داسې نه کوم وایي په کیسې کې به یو وزیر ناستي یو به پکې کولالي دوه به پاړوګانې ښځه خاوند به او دریم به سوداګري او کیسې به دې کسانو ته کومه یو به ته خو په کیسې کې به بار وتل نه چې کیسې کله زه کوم ور به تاله کوم زما دا شرط دی بلکل دا شرط ماته منظور دی بهی هغې ویې ښه وي دغسې د اکبر باچا دوه زامنو د یو نوم ایاز و دې خو مو پېژنه چې دا زما هغه ورور دی هغه باچا یې ولیده چې دا زما ورور دی هغه نه پېژني زه خو پېژنم دا خو جنۍ په لباس کې راغلې وه وایي د اکبر باچا دوه زامن وو او مور یې میره وه او د میرنه مور د لاس هغې تنګ شو هغې پلار راویستله او بس
دې غر ته راغلو په دې غر کې چې کوم دی یو تنه ماروشي چې و بل دې ښار ته پته نه چې چته لاړو اوس پته به وي پاړو ته پاړو ناستو پاړو چې بالکل دې ښار مونږ چې رالو زه ښځه خاوند مې و دغسې یو کس مار چې چلو پروت و مونږ به یې دم درود وکړو زه حرم ته ویسته بس خدای پاک ښه کړ او بعد یې ښار ته راکوشو وی نوره پته ماته نشته بل زه ورته بټیار هم یاد کړم د بټیار ناستو وی ښه نوره پته به چاته وی دې بټیار ته پته ده بټیار وی چا بالکل مال راغی او ما سره ناستو په دغه ښار کې هغه شپه باندې قیامت جوړه شوه د باچا د لور نمبر و ښامار به راته ما ته چې یو توره مال راوړه د دې ښامار نه هم خلاصوم دغه د وزیر پوه شه چې اوهو ما خو باچا ته چې دا ما وجلی وزیر وی چېرته لږ طبیعت مې لږ خراب دی لږ بار ځمه باچا ورته په ارام کښېنه وایي تاسو ته موږ مخکې وي چې غول متیازې وکړئ بیا وروسته په کیسه کې پرېښوده نشته بایي وزیر کېناسته وي ښه وزیره وایه بیا څه شو بیا ښامار یې مړ کړ بیا وزیر د ما نه واغسته په قیمت وزیر وی چې بایي زه نور نه یم خبر خو ما دغسې ډېر بد سلوک هغه سره وکړو کوی ته مې وویشته بیا ته نور نه یم چې کوی نه څه شو بیا وی کولال ناست هغه ته وی ښه چې کوی نه تا راویسته نو بیا څه شو کولال وی چې بس ما راویسته نو بیا ما په یو سوداګر باندې خرڅ کړ په دې سوداګر مې خرڅ کړو باچا پوه شو چې بایي دا خو ما هغه جینۍ ده ورته وی داسې کار دی وی دې جینۍ پرې رامنډه کړه ورته وی د دې کیسې بل چاته پته نشته خو یا تا یاد یې پوه شوې یا امتیاز یې دوه کې یو یې بس ځان باچا ورته ځان ښکاره کړم باچا به زه ځان ښکاره کړو خپله ښځه ورته هم میلاو شو خپل رور سره هم تر غاړه وته او بس هغه باچایي کې چې کوم دی باچایي شول او بس کولال له هم انعام ورکړو او پاړو له هم باچا ډېر غټ انعام ورکړو سوداګر هم بس پدار کړو وزیر هم پدار کړو او بس زما وروڼو کیسې مې څه مختصر غونته کې وکړه ډېره اوږده مې نه کړله لږ شارټ کاټ مې راته ووایي او انشاءالله نورې کیسې به د دې نه ښکلې ښکلې کړو ترتیب وار باندې بالکل راځي به ډېره مهرباني